بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې چې په تیرو درسونو مو سر خلاص شوی وي. نن راځو د عین په مرکباتو کې د عین صاد مرکبه وایي چې په څه ډول لیکل کیږي. د دې در مخکې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او دغه رقم د بیل تڼۍ وي تر څو راتلونکي ویډیوې هم تاسو ته په اپډیټ شکل در ورسیږي او له دوستانو سره یې شیر کړئ. نو راځو د عین او صاد مرکبه ده په همدې شکل سره. چې د هم د صاد برخه په همدې شکل سره دوستان چې دا قسمت یوه نقطه او دغه رقم دا برخه به د صاد سره ښه سمه وپوښئ او دغه رقم دا برخه یوه نقطه دا هم درې نقطې او دا هم دوې نقطې. راځو د عین او طا مرکبې ته. چې په همدې شکل سره چې د طا قسمت هم په همدې شکل سره چې دا قسمت یې باید یوه نقطه او دغه رقم دا قسمت د طا دوې نقطې او دغه رقم دا حصه یې هم یوه نقطه. راځو د عین او عین مرکبې ته. چې په همدې شکل سره لیکل کیږي.
دا برخې هم یوه نقطه. راځو د عین او فا مرکبې ته. چې په همدې شکل سره عین او فا چې دا قسمت یې باید یوه نقطه او نور ټول 5 نقطې د با په شکل او دا هم یوه نقطه. دوستانو راځو د عین او قاف چې غټ قاف دی د هغه مرکبې ته. په همدې شکل سره دا هم عین قاف د اندازه یوه نقطه، د قاف دننه مخرج د سین په شکل 3 نقطې او دغه رقم دلته هم یوه نقطه باید ځای کړي. اخري حرف راځو د عین او کاف مرکبې ته چې دا یې هم د عین اول حالت حرکت او دا هم د عین کاف دوهم حرکت او دا هم د با شکل په همدې شکل سره چې دا قسمت ته باید یوه نقطه ځای سي او دغه رقم دا حصه هم یوه نقطه هلته هم باید یوه نقطه ځای سي، دا قسمت هم یوه نقطه په همدې شکل سره. دوستانو خدای دې وکړي چې درسونه مو پر طبیعت ښه لګیږي او هم مو پریکټیسونه ډیر کړي وي او هم خط تر همدې ځایه پورې ښه زده کړي وي. نور مو وخت نه نیسم، خدای تعالی مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.